الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالعدل والإحسان ونهانا عن الظلم والعدوان، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. زما عزتمند و قابل احترام مشران ورونو دینی خویندو و کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سلام نه بعد الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې د عظیم عبادت توفیق یې موږ تاسو ته نصیب کړ. چونکې ورځې ډېرې مختصرې دي او یو موضوع باندې پوره بحث نه کېږي. موږ کوشش کوو چې په دې ورځو کې او په دې جمعو کې دا خطبه نوره هم مختصر کړو. وجه دا ده چې د مازدیګر لمونځ ډېر نږدې دی، نو کوم دوستان چې موجود دي او کوم دوستان چې په دې لایف باندې موږ اوري، هغوی نه دا خواهش کوو چې د جمعې لمونځ دپاره په وخت باندې راشي. دوستان په وخت راشي نو انشاءالله تعالی لمونځ به هم په وخت باندې ادا شي. تېره جمعه موږ یو موضوع شروع کړې وه. هغه موضوع د دې مناسبت سره وه چې د غیر مسلمو سره، غیر مسلمو ته په دې اسلام کې کوم حقوق حاصل دي، د هغې کوم حقوق چې وو هغه موږ ذکر کړل. تقریبا 11 حقوق موږ ذکر کړل چې اسلام غیر مسلمو ته 11 حقوق ورکړي دي، او بیا د هغې سره یو ځای زندگی کول په یو معاشره کې دغه تمام وضاحت موږ تېره جمعه وکړو. لیکن د هغې نه یو څه اندازه، یو نیمه برخه د هغې نه پاتې وه. انشاءالله تعالی هغه دویمه برخه به انشاءالله تعالی مختصر نن ذکر کوو. زما عزتمندو، اسلام دا یو مکمل دین دی. کوم ځای کې چې اسلام مسلمانانو ته د باهمي د یو ځای تعلقاتو دپاره هدایت ورکولی کېږي، نو هغه ځای کې د غیر مسلمو سره هم د ښې رویې، د ښه اخلاق او د عدل انصاف بیان هم کړی دی. په قرآن او په حدیث کې د غیر مسلمو سره خاندانی، معاشي او معاشرتی الغرض هر نوعه تعلق په باره کې په قرآن او په حدیث کې د دې هدایات میسر دي. هر قسمه تعلق چې موږ تاسو د غیر مسلمو سره ساتو، د هغې هدایات په قرآن او په حدیث کې میسر دي. وجه دا ده، سبب دا دی چې اسلام دا یو عالمگیر دین دی. د اسلام خطاب فقط یو انسان ته نه دی، د اسلام خطاب فقط یو طبقې ته نه دی، بلکې د اسلام خطاب تمام انسانانو ته دی. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي: قل ای زما پیغمبره، زما دې بندگانو ته ووایه، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای انسانانو زه ستاسو د ټولو دپاره رسول را لېږلی شوی یم. یا ایها الناس عام خطاب دی تمام انسانانو ته. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، زه ستاسو د تمامو دپاره رسول را لېږلی شوی یم. نو د کوم دین خطاب چې تمام انسانانو ته وي، تمامو طبقو ته وي، نو هغه دین بیا د دې تمام عالم د فلاح او د نجات نماینده وي. هغه دین بیا د کومې طبقې سره د بغض او د حسد او د نفرت د دې درس نه ورکوي، ځکه چې خطاب یې تمام انسانانو ته دی. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. اسلام همیشه خپلو منونکو ته، مسلمانانو ته د غیر مسلمو سره د معاملاتو په وخت کې ښې رویې په باره کې امر کوي. چې کله تاسو غیر مسلمو سره څه معاملات راځي، نو اسلام په دغه وخت کې مسلمانانو ته د ښې رویې په باره کې امر کوي.
د اسلام نقطه نظر دا دی چې هر انسان به حیثیت انسان دا معزز او مکرم دی اگر که هغه د هر فرقې او د هر رنګ نسل او د قوم سره تعلق لري. د اسلام نقطه نظر دا دی چې هر انسان به حیثیت انسان دا معزز او مکرم دی. بیا زما عزتمندو د غیر مسلمو سره موږ او تاسو په یو جامع کې اوسېږو، په یو جامع کې پاتې کېږو. بعضې خبرې داسې دي چې هغه د انسان روزمره د هغې سره مخامخ کېږي او یو مسلمان باید څه وکړي. مسلمان ته د الله امر څنګه متوجه دی او څه وکړي، ځکه چې دې لپاره بهترین مثال زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غیر مسلمو په جامع کې اوسېده. ګیر چاپېره اهل کتاب، مشرک دا تمام موجود وو او د الله د پیغمبر د هغې سره طور طریقه څنګه وه، معاملات یې د هغې سره څنګه وو. نو دا زموږ او ستاسو دپاره نن چې ځکه مې 15 خبرې بیانوم، 15 خبرې د غیر مسلمو سره دا ضروري او د اکثر د انسانانو سره ډېر سوال هم پیدا کېږي. اکثر خلک زنګ هم وایي د دې دپاره معلومات هم حاصلوي چې دا زه څنګه وکړم. نو د هر مسلمان دپاره چې په دې جامع کې اوسېږي باید دا 15 خبرې باندې ځان پوهه کړي، په دې باندې ځان معلوم کړي. څنګه چې دا 2 جمعې موږ هم په دې بحث کې تېره جمعه موږ وویلې چې د غیر مسلمو دپاره 14 حقوق. نن 15 خبرې د هغې سره روزمره معاملات. اوله خبره دا ده د غیر مسلمو سره د تحفې، د هدیې، د دې تبادله، کدوچه وغیره دا ورکول. اول خو په دې باندې ځان پوه کړه چې زموږ په دین کې د تحفې او د هدیې د ډېر لوی اهمیت دی، ډېر زیات اهمیت یې دی. وجه دا ده چې د تحفه او هدیه په دې سره محبت پیدا کیږي او په دې سره د فاصله رانږدې کیږي. او بل په دې تحفې هدیې سره د انسان د زړه نه د غم او د رنج آثار لري. یو انسان که ستا دپاره په زړه کې هر څومره رنج او غم دا لري، که هدیه دې ورله ورکړله، تحفه دې ورله ورکړله، نو هغه تمام رنج او غم او هغه چې کوم آثار دی هغه لري شي. نو په دې سره د رنج او د غم آثار د زړونو نه لرې کېږي په تحفې سره او په هدیې سره. دغه راز دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته داسې اشاره کړې ده او فرمایي چې تهادو تحابو، تهادو تحابو. د الله پیغمبر فرمایي چې تاسو یو بل له تحفې ورکوئ، یو بل له هدیه ورکوئ، ځکه په دې تحفه او په هدیه باندې محبت کې اضافه کېږي. محبت کې اضافه کېږي په هدیه سره او په تحفې سره. اوس دا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، عام دی، په دې کې مسلم هم داخل دی، په دې کې غیر مسلم هم داخل دی چې هدیه ورکړي، غیر مسلم نه هم ورکولی شي، د غیر مسلم نه هم اخیستلی شي. الله پیغمبر فرمایي تهادو تحابو، هدیه ورکړي او محبت حاصل کړي، محبت ورباندې اضافه کېږي. نو حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام شو، هر څوک پرې داخل شو، مسلم او غیر مسلم. لیکن شرط دا دی چې هغه هدیه تحفه به څه شی وي؟ حرام نه وي. زموږ مذهب کې د هغې حراموالی نه راغلی چې دا حرام شرط به فقط دی. نور زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د غیر مسلمو نه تحایف قبول کړي دي او اخیستي دي. شاه مصر، د مصر بادشاه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تحایف راولېږلی او دا غیر مسلمه بادشاه دی. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تحایف قبول کړ د هغه نه. بل یو غیر مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ریشمي لباس پیش کړي چې دا ریشمي لباس دا لپاره ما تحفه راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه دا تحفه قبوله کړه، لیکن استعمال یې نه کړله. ولې استعمال نه کړله؟ ځکه چې د نارینهو دپاره، د مردانو دپاره ریشمي لباس استعمال نه منع راغلې ده. یو خویه ټوټه غوندې ده خویه. زنانو دپاره په هغې کې څه حرج نشته دی، لیکن د مردانو دپاره د ریشمي لباس نه منع راغلی. 2 شیونه په دې امت په مردانو باندې حرام کړی شوي دي چې یو طلا حرام کړی شوی دی د مردانو دپاره، یو ریشمي لباس. یو داسې ریشمي لباس به وي چې په هغې کې نور اجزا ډېر زیات مخلوط وي، یعنې مخلوطه ټوټه ده. یو داسې ټیکه ده چې په هغې کې مخلوط شوې ده، ریشم پکې کم دی او نور پکې زیات دی، د هغې استعمال اجازه شته. لیکن خالص ریشمي لباس د نارینهو د مردانو دپاره دې نه منع راغلی ده او د طلا وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ریشمي لباس واخیسته، هغې ورکړه عمر رضی الله تعالی عنه. نو عمر ته راغوځو که چې یا رسول الله د ریشمي لباس نه خو منع راغلی ده،
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ما تعالی دې لپاره نه درکړي چې ته استعمال کړه، مقصد مې دا دی چې ته یو بل چاته ورکړه. نو بیا عمر رضی الله تعالی عنه په مکه کې یو بل غیر مسلم و، هغې ته ولېږه هغې ته ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیر مسلم نه هدیه تحفه دا قبوله کړې ده. بل نو غیر مسلم نه هدیه هم ورکولی شي، تحفه ورکولی شي او چې اخیستلی هم شي. یو زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر مسلمه زنانه ده، د الله پیغمبر ته چې شی پیش کړ، غوښې ورته پیش کړه، گوشت پخته هغه پخ کړې. دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قبوله کړه، د هغې نه یې واخیستله. لیکن هغه زنانه په هغه غوښه باندې زهر وهلي و، زهر یې ورباندې اچولی و. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی د هغې نه محفوظ کړ. لیکن د هغې نه دا تحفه او د هدیه قبوله کړله. که ستا همسایه تعالی راولېږي نو ته او حلال تی قبلولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه هغه قبوله کړله. لیکن شرط پکې څه شی دی؟ شرط د دې خبرې دی چې هغه د هغې د مذهبي رسوماتو په موقع باندې نه وي، کوم چې د هغې مذهبي رسومات دي مختلف وي، نن پکې کرسمس دی، نن پلانې شی دی، نن پلانې دی. د مذهبي رسوماتو په موقع باندې چې کله تا هدیه درکوي نو بیا هغه مه قبلوه. او نفس شی چې کله حرام وي، داسې شی درته درکوي چې هغه شی نفس شی کله حرام وي نو بیا هغه مه قبلوه. نور په عام موقعو کې چې نفس شی حلال وي نو ته د هغې نه تحفه او هدیه دا قبلولی شي. او په دې کې ډېر زیات اجر او ثواب هم پکې دی. خو په دې نیت یې ولته ورکړي او غیر مسلم له ستا کلیخه دی، همسایه دې دی، همکار دې دی، که ته ولې هدیه د دې په نوم باندې ورکړې، تحفه د دې په نیت باندې ورکړي چې دې زما د اخلاقو نه متاثره شي، کیدای شي اسلام طرف ته مایل شي، نو په دې کې لا بیا ډېر زیات اجر او ثواب پکې دی. نو مسله باندې پوه شوئ، غیر مسلم ولا تحفه ورکول، هدیه ورکول اخیستل دي جایز دي، په کوم صورت کې نه دي؟ د مذهبي رسوماتو په موقع باندې او نفس شی چې کله حرام نه وي. نور په هر حالات باندې هغې ته تحفه ورکولی شي او اخیستلی شي. نو دلایل مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف واقعات ذکر کړل. دویمه مسله هغه دا چې یو غیر مسلم دی، ستا همسایه دی، ستا کلیخه دی، همکار دی او هغه وفات شوی دی، وفات شو، د هغه په میت کې اشتراک کول دا څنګه دي؟ نو د دې حکم دا دی چې کله یو غیر مسلم همسایه یا همکار دا وفات شو نو حکم دا دی چې د هغې د تعزیت او تسلیت دپاره د هغې کور ته ورتللی شي، چې د هغې د تعزیت او د تسلیت دپاره د هغې کور ته ورتللی شي. لیکن دعا ورته نشي کولی چې الله دې وبخه، دعا ورته نشي کولی. او بل د هغې چې کوم مذهبي رسومات کیږي په هغې کې به اشتراک نه کوي. مثلا میت چې کله سوځولی کیږي، بعضې غیر مسلم یې هغې سوځوي، نو په هغې کې د مسلمانانو لپاره اشتراک کول جایز نه دي. یا کله مثال هغې خپل مذهبي طریقې سره د هغې دفن کوي نو په هغې کې اشتراک نشي کولی، ځکه الله قرآن کې فرمایي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. څوک چې د الله په رسول باندې ایمان نه نو تاسو د هغه په جنازه کې اشتراک نه کوئ. د انسانیت په خاطر باندې د هغې دپاره تعزیت او تسلیت دپاره د هغې کور ته ورتللی شي او هغې سره غمرازي وکړي. هلته چې د هغې کور ته ورشي کوم الفاظ به وی؟ د همدردۍ الفاظ او د تسلی الفاظ هغې له ورکول، د تسلی الفاظ ویل او د همدردۍ الفاظ ویل. نو دا کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اصحاب کرامو سره ناست و، د یو غیر مسلم هغه وفات شوی دی، د هغې جنازه را روانه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا ودرېد د هغې په استقبال کې. اصحاب کرام عرض وکړو یا رسول الله دا یو غیر مسلمه دی، هغه وفات شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا هم یو انسان دی، دا هم یو انسان دی. د هغه د انسانیت په خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د عزت او د اکرام دپاره ودرېده. نو کله چې ستاسو څوک غیر مسلم دوست همسایه وفات شو نو د تعزیت او د تسلیت دپاره د هغې کور ته ورتلی شي او هلته د هغې سره د همدردۍ او د تسلی الفاظ استعمالول، په دې کې ډېر زیات اجر او ثواب هم دی. درېیمه مسله د غیر مسلمو سره هغه د دې دی چې ستا یو دوست د غیر مسلمه همسایه دی، د کلیخه دی او هغه مریض شو نو د هغې عیادت کول. اوله خبره خو دا ده چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر بیمار پرسي د انساني فریضه ګرځولې ده او د الله پیغمبر به هر بیمار پرسي لپاره به ته د هغې احوالپرسي به یې کوله. تر دې پورې زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زما دا سترګه خوږه شوې وه، بلې سترګه مې لږ تکلیف راغلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه خبر شوی و
چې د زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه سترګه خوږه شوې ده، وایي دی زما کور ته تشریف راوړ او زما عیادت یې وکړ. وجه دا ده چې کله چې ته د مریض عیادت کوې ملایک درته دعا کوي. ملایک غواړي چې ملایک تا ته دعا وکړي. دا د الله سبحانه وتعالی محبوب مخلوق دا تا ته دعا وکړي نو د مریض عیادت کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیر مسلمو عیادت به کوي چې کله به څوک مریض شي. امام بخاري رحمه الله یو واقعه ذکر کړې ده، وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به یو نوجوان حاضرېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت به کوي، او دا نوجوان چې دا غیر مسلم دی. یو وخت خو چې هغه نوجوان نه لیدلی کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض وکړ چې هغه ځوان نشته دی، دا چېرته دی؟ نو صحابه کرام ورته وویل چې یا رسول الله هغه خو مریض شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا د خپلو ملګرو سره د هغې عیادت ته ورغلی، احوال کرسي دپاره هلته ورغلی کور ته. چې کور ته ورغلی او دا ځوان یې ولیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دی نه پاتې کېږي او د ده وخت قریبه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د کلمې درخواست وکړ چې ته کلمه ووایه. نو هغه ځوان د خپل پلار ته وکتل، د خپل والد ته وکتل چې دا پلار زما په دې وخت کې څه وایي. نو پلار یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې راتګ باندې دومره خوشحاله شوی نو د خپل بچي ته یې وویلې چې ای بچیه د ابوالقاسم خبره ومنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنه. نو هغه ځوان کلمه وویله. چې کلمه یې وویله رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زیات خوشحاله شو چې څه حد یې نه و، او د خوشحالۍ نه دا کلمات ویل چې الحمدلله الذي انقذه من النار. تمام تعریفونه د الله دپاره چې دا ځوان د جهنم نه بچ کړی. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه متاثره شو او ایمان یې راوړ. نو درېیمه خبره ده چې د غیر مسلم عیادت کولی شي. ستا همسایه دی، دوست دی، مریض شوی دی، بېشکه ته د هغې عیادت کولی شي، هغه له ورتلی شي. څلورمه خبره د غیر مسلمو سره هغه څه چې ده دعوت ورکول، د هغې په دعوت کې اشتراک کول. د غیر مسلمو په دعوت کې اشتراک کولی شي، لیکن شرط دا وي چې هغه د مذهبي رسوماتو په موقع باندې نه وي. نن موږ پلانې مذهبي ورځ ده او مذهبي یو څه شی کېږي او د هغې دپاره تا له دعوت درکړی، نو په هغې کې اشتراک کول جایز نه دي مسلمانانو دپاره. لیکن عام وختونو کې په عام حالاتو کې غیر مسلم په دعوت کې چې دعوت یې درله درکړو په هغې کې اشتراک کولی شي، دا جایز دی. مثلا ستا یو همسایه دی، کولیخه دی، همکار دی، تا ته وویلی چې راځه ما سره په کور کې راسره یو کافي وڅښه یا راسره یو چای راسره وڅښه، نو ته کولی شي چې وشي. یا یو ماشوم پیدا شوی دی، طفل پیدا شوی دی او هغې څه خوشحالي جوړه کړې ده او د هغې دپاره ته ورځې، نوی کور یې اخیستی دی د هغې دپاره ورځې، نوی کاروبار یې شروع کړی دی، په کور کې څه د واده مراسم دي او تا له دعوت درکړه چې ته راشه، نو ته کولی شي د غیر مسلم په هغه دعوت کې اشتراک وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران غیر مسلم راغلی یو وفد راغلی و، اویا کسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مهمان نوازي وکړله او مسجد نبوي کې د هغې دپاره تمام انتظامات وکړل. په خپل کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر مسلم له دعوت ورکړی، لیکن شرایط واضح دي چې په کوم بنیاد باندې دي او د مذهبي رسوماتو په موقع باندې نه وي. غیر مسلم دله دعوت درکړ، هغې په دعوت کې که څه عام دپاره نه ورځي، نو د تالیف قلب دپاره ورشه، دی به ستا د اخلاقو نه متاثره شي، کیدای شي اسلام طرف ته مایل شي. بله خبره دا ده چې غیر مسلمو سره په یو دسترخوان باندې په یو تافل باندې خوراک څښاک کول دا جایز دي، لیکن شرط دا دی چې هلته حلال شی موجود وي، سبزي موجود ده، ماهي موجود دی، چای موجود دي، وریجې موجود دي، داسې شیان موجود دي چې هغه حلال دي د مسلمانانو دپاره. نو د هغې سره په یو دسترخوان او په یو تافل باندې هم ته خوراک څښاک کولی شي، دا جایز دي. هغه ظرفونه چې غیر مسلم استعمالوي، قاب، ګیلاس چې غیر مسلم استعمال کړي وي، ولو که په هغې کې حرام شی هم استعمال شوي وي، لیکن بعد د هغې نه هغه پاک شوي وي، د هغې نجاست زایله شوې وي او تا له پکې پاک او حلال خوراک راوړي، نو ته په هغې کې خوراک څښاک کولی شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غیر مسلمه زنانه وه، د هغې نه مشکیزه واغسته، مشکیزه، او په هغه مشکیزه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه وڅښلې، و دا خو په هغې هم استعمال کړې وه غیر مسلمه زنانه، د هغې فامیل هم استعمال کړې وه چې غیر مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه مشکیزه واغستله او د هغې نه اوبه وڅښلې، او اصحاب کرام هم د هغې نه اوبه وڅښلې. بل زموږ په دین کې دا دي چې د غیر مسلمې زنانه سره نکاح کولی شي، د کومې غیر مسلمې زنانه سره چې هغه اهل کتاب وي، د هغې په خپل کتاب او په خپل پیغمبر باندې ایمان وي. په دې وخت کې د اهل کتاب هم له ګډوډ شوي دي، اکثر څوک مذهب نه مني او چا کې څوک په شرک کې ننوتي دي. چې صحیح اهل کتاب وي نو زموږ مذهب کې د دې خبرې اجازه ده چې تاسو د اهل کتابو سره نکاح کولی شئ. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، الله قرآن کې فرمایي
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. نو د هغه زنانو سره نکاح کولی شي. اوس چې تا د یو غیر مسلمې زنانه سره نکاح وکړله نو ستا لباس خوراک ستا تمام شي نو بیا د هغې د لاس نه وي. نو کوم غیر مسلم چې تا ته حلال او پاک شیان پیش کړل نو ته هغه استعمالولی شي او هغې کې خوراک کولی شي. او دعوت ورکول، دعوت قبلول دا زموږ ستاسو مسلماني په نظام ده. زموږ ستاسو په دین کې دي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې 5 حقوق دي او هغه حقوق کې یو دا دی کله چا دعوت درکړل او هلته منکرات موجود نه وو، هلته ستا دین ته خطر نه و، نو ته هغه دعوت قبلول په تا باندې ضروري دي چې ته هغه دعوت قبول کړې ورته وشي. نو د غیر مسلمو دعوت قبلول. 5مه مسله په هغې کې دا دی چې کله غیر مسلم تا ته سلام وکړي، سلام هغې د سلام جواب ورکول. زمون په دین کې داسې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سلم اهل الكتاب، اذا سلم علیکم اهل الكتاب فقولوا وعلیکم. وایي کله چې تا ته غیر مسلم سلام وکړي نو ته ورته په جواب کې ووایي چې وعلیکم، وعلیکم السلام نه، وعلیکم. د هغې وجه دا ده چې مدینه منوره کې چې کوم غیر مسلم وو هغې به د سلام الفاظ بدلول. مسلمانانو سره به چې کله مخامخ شو نو داسې سلام به یې کوو چې السلام علیکم. السام دا د سام یو مرض دی، مطلب یې دا چې ته د سام په مرض باندې مبتلا شي، یو قسم بددعا به یې کوله، الفاظ به یې بدل کړل، السلام علیکم، په مرض باندې مبتلا شئ، مرګ دې تاسو له راشي، داسې به یې ویلې. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې تاسو فقط داسې ووایئ چې وعلیکم، چې په تاسو دې هم داسې وي. ځکه سلام چې دی هغه د رحمت دپاره یوه دعا ده، نو دې ته فقط وعلیکم ووایئ چې په تاسو دې هم وي. زموږ مسلمانان هم په دې سلام کې بعضې وخت کې صحیح سلام نه کوي. بعضې مسلمانانو دا ده چې سلام کوي السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بس معلوم نه دی، بلکې سلام صحیح الفاظ ادا کول چې یوه دعا ده، که دې چاته کوې نو صحیح وکړه. او هغه دعا داسې ده چې السلام علیکم، واضح عربي الفاظ دي او باید واضح وویلی شي. بعضې خلک داسې کوي سلام، سلام، سالوم، سلام، سلوم، دا هم کوم معنا نه ورکوي، بلکې صحیح سلام داسې ده چې السلام علیکم، بلکې صحیح سلام وویلی شي. یو خو د غیر مسلمو سره های هلو کول دي. های هلو خو دا خو معلوم دي چې ورسره های هغه هم های وکړه ته هم ورته های کړې، یا هغه هم هوی وکړه تا هم هوی وکړه، دا خو معلوم الفاظ دي. که یو غیر مسلم راپاڅېد او تا ته د مسلمانانو په انداز باندې سلام وکړو چې السلام علیکم، نو ته له بیا پوره جواب ورکړه او الفاظ هم صحیح دي، الفاظ یې معلوم شو چې صحیح دي، چې دی صحیح تلفظ کولی شي السلام علیکم، نو بیا ورته ته په جواب کې ووایه چې وعلیکم السلام. ولې که ته هغه ته ووایې چې وعلیکم او بل مسلمان راشي او هغه ته ووایې چې وعلیکم سلام، نو هغه سره به سوال پیدا شي چې ما درته سلام وکړو نو ما ته وایې چې وعلیکم، او هغه بل مسلمان چې راغلی هغه ته وایې وعلیکم السلام. ته به ورته وایې ځکه چې ته غیر مسلم یې تا ته وعلیکم ویم او هغه مسلمان دی هغه ته وعلیکم سلام ویم، هغه سره به ډېره بدګماني پیدا شي، هغه سره به ډېر فکر پیدا شي. نو د اسلام ښه تصویر پیش کول او د بدګمانۍ نه بچ کېدو دپاره کله چې د غیر مسلم الفاظ د سلام صحیح صریح او واضح نو ته هم ورته وایې وعلیکم السلام، او دا نیت او دا اراده وکړه چې الله دې تا ته د ایمان سره سلامتیا نصیب کړي، الله دې تا ته د ایمان سره سلامتیا نصیب کړي، نو ورته وایې چې وعلیکم السلام. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. وایي کله چې تاسو ته څوک سلام وکړي نو تاسو د هغې په بدل کې بهتر جواب ورکوئ. نو بهتر جواب ورکول سلام زمونږ او ستاسو د ایمان یو علامه ده، علامه. مسلمانان چې کله خپل منځ کې مخامخ کېږي نو هغې یو بل ته سلام کوي. نو دا 5 مسلې مختصر په شانتې ما ذکر کړلې چې په دې په باره کې په دې باندې عمل کول، په دې باندې ځان پوه کول. زما عزتمنو انسانیت دا یو ډېره لویه خبره ده. هېڅکله څوک په سپینو جامو باندې او په لویه ږیره باندې او په لویو تسبو باندې انسان جنت ته نشي رسېدلی. انسان په بار بار عمرو باندې او په بار بار حجونو باندې جنت ته نشي رسېدلی تر څو پورې چې د دې انسان وجود د بل انسان وجود ته تکلیف ونه رسوي. ځکه تېره جمعه ما د دې خبرې پوره وضاحت کړی و. تر څو پورې چې د دې انسان د وجود نه بل انسان ته تکلیف ونه رسېږي نو په تسبو باندې په سپینو جامو باندې او په لویه ږیره باندې او په بار بار حج او عمرو باندې انسان جنت ته نه رسېږي. یعنې دا قرآن او دا حدیث. څوک دې په قرآن او په حدیث کې دا ثابت دی چې انسان په ږیره باندې یا په لویو تسبو په سپینو جامو باندې رسېږي، په دې باندې نه رسېږي، بلکې هغه وخت کې ته به جنت ته رسېږي تر څو پورې چې ستا وجود د بل انسان ته تکلیف ته ونه رسېږي، ضرر ورته ونه رسېږي.
من سلم الناس من لسانه ويده. الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الله قرآن کې فرمایي چې ما تاسو د هغه کسانو نه د هغې سره د خیر وي او د عدل او د انصاف او د ښو اخلاقو نه منې کړي نه یاستئ. د کومو غیر مسلمونه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې لم تقاتلوکم فی الدین، چې هغې تاسو سره ستاسو د دین په معامله کې تاسو سره جنګ نه کوي. د دین په وجه باندې تاسو سره جنګ نه دی، نو د هغه غیر مسلمونه الله سبحانه وتعالی فرمایي ما تاسو نه منې کړي ستړي چې تاسو د هغې سره ښه رویه ونه کوئ، ښه اخلاق ونه کوئ او د هغې سره عدل او انصاف ونه کوئ. زما عزتمنده کله چې زموږ او ستاسو په دې معاشره کې د غیر مسلمو سره زموږ اخلاق او زموږ رویه ښه وه، نو دا څه کول دي؟ هغې ته د اسلام دروازه خلاصول دي. که زموږ اخلاق او رویه د هغې سره ښه وه، نو هغې ته د اسلام دروازه خلاصول دي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر چاپېره د غیر مسلمو په معاشره کې اوسېده. هغه څنګه طریقه کړې ده او د هغه طور او طریقه څنګه وه، دا هر مسلمان له پېژندل ضروري دي. په دې وخت کې چې موږ او تاسو په دې معاشره کې اوسېږو، نو د خپل پیغمبر اخلاق خپلول پکار دي چې موږ د خپل پیغمبر اخلاق خپل کړو. او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې انسانانو سره کوم محبت کړی دی، هغه انداز ژوندی کول پکار دی. د غیر مسلمو سره ښه رویه او ښه اخلاق د مسلمانانو دا کومه خبره ده؟ دا یو خاموش پیغام دی د اسلام، دا یو خاموش دعوت دی د دین چې کې ورکوي، د هغې سره ښه رویه او ښه اخلاق. ځکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو داسې تعلیم راکړی دی چې رحم الله عبدا رفیقا سحما. رحم الله عبدا رفیقا سمحا. د الله پیغمبر فرمایي چې الله دې په هغه انسان باندې رحم وکړي چې هغه ښه رویه لري، ښه اخلاق لري، نیک خویه دی، نرم خویه دی او اخلاق یې ښایسته دي. د الله پیغمبر داسې انسان ته دعا کړې ده. نو ښه اخلاق خپلول، که چېرې موږ د غیر مسلمو سره دغه 15 شیان چې موږ ذکر کړل په دې باندې موږ عمل وکړو او په صحیح طریقه باندې لاړ شو، فایده به څه شي؟ یو فایده خو د هغې دا سوله چې د اسلام د دعوت ذریعه ده، ته د اسلام دعوت دا چلوي، دا د هغې ذریعه ده. بل دا د انساني همدردۍ اظهار به وشي. دا به فکر نه وي چې مسلمانانو کې انساني همدردي نشته دی، مسلمانانو به هم د انساني همدردۍ اظهار به وشي. او بله دا چې موږ له زموږ دین کوم اخلاق راکړي دي، د هغه اخلاقو اظهار به وشي او کومه غلط فهمي چې ده هغه غلط فهمي به لرې شي، زړونه به رانږدې شي. مسلمانانو په باره کې د غیر مسلمو ډېرې غلط فهمي دي، مسلمانان داسې دي داسې دي هغسې دي. کله موږ په دې 5 خبرو باندې عمل وکړو او هغه خطبه که موږ 14 حقوق کوم ذکر کړي دي او هغې ته موږ او تاسو متوجه شو، نو هغې ته به دا معلومات وشي چې اسلام مسلمانانو کې داسې غلط فهمي نشته، غلط فهمي به لرې شي، زړونه به رانږدې شي. او بل زموږ او تاسو د دین دعوت ذریعه به جوړه شي، په دې باندې موږ او تاسو عمل وکړو. دعوت دې ته نه ویل کېږي چې ورشه په سړکو باندې ودرېږه او راشه دعوت تاله دعوت در کوم، دا هم یو دعوت دی. هغې سره ښه اخلاق ښه رویه، دا هم یو بهترین پیغام دی چې د اسلام ته ورکوي. د اسلام ښه تصویر پیش کولو دپاره او د بدګمانۍ نه بچ کېدو دپاره د غیر مسلمو سره ښه رویه او ښه اخلاق کول دا زموږ او ستاسو د دین درس دی، تعلیم دی. الله دې په دې خبرو مالم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو ته هم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.